أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پرون مونږ د هدل للمتقین لګ تشریح کړي و د دې د پاره چې د هدایت د پاره د متقین ولې دي. وس متقی ستوي نو د تقوا تعریف او تقوا په جندل د تقوا صفات د تقوا ثمره دا ډېر زیات لوی خبرې د فنن به مختصر یو خبره وکړو او هغه مزکه چې نن به د دویم سبق چې دی هغه د دې سره تعلق لري. نو تقوا چې دی اولنې دی ته وای چې ځان ساتل له کفر او شرک نه، دویم د تقوا مرتبه چې دی نو ځان ساتل د ګناه نه، دریم د تقوا مرتبه چې دی نو هغه ځان د شبهاتو نه ساتل، او څلورمه مرتبه چې دی نو هغه د مباحاتو نه ځان ساتل، او پنځمه مرتبه دا ده چې غیر الله لا پزله کې ځای نه ورکول. یعنی تقوا ځان ساتلو ته وای، پرهیز ته وای. نو د سنه پرهیز دی د کفر او شرک نه، چې دا ډېر لوی خبرې دی. والله رب العالمین دې زمونږ استادو حفاظت وکړي. نو د کفر او شرک نه په سختۍ سره ځان ساتل دا تقوا لوی مرتبه ده او غټ کار همدا دی. دویم چې دی نو د ګناهونو نه چې څومره ګناهونه دی والله رب العالمین په خفه کېږي، د هغې نه ځان ساتل دا تقوا ده. او دریم چې د شبهاتو نه ځان ساتل. نو شبهات څه ته وایي؟ یو خبره ستا په زړه کې شک واقع کېږي چې دا خبره ټیک نه ده، دا راته څه ګناه او بد ښکاري نه، د دې نه ځان ساتل دا بیا تقوا ده. او څلورم مباحات، مباح هغه کارونه دي لکه اوس کور سړی جوړوي نو ښه خبره ده، خو اوس کور لینټري کول او یا اضافي خرچې یا ماربل او ټایلونه وغیره، یا اوس د یو کور په ځای دوه، د دوه په ځای درې، یا ځمکه نو د یوې ځمکې په ځای دوه درې، یا د ګاړې، نو دا څیزونه جایز دي، مباح دي. خو ځان ساتل چې اسې نه چېرته الله مې په دې راونه نیسي چې زما دا ټول ژوند به د کور او د ګاړې او د جایداد خلاف تېرېږي، نو دا تقوا ده. او پنځم چې دی نو هغه غیر الله له په زړه کې ځای نه ورکول. غیر الله د الله رب العالمین نه علاوه وس د مال سره غټ محبت او د پزله کې، یا د جایداد سره محبت، یا د عہده او د مشرۍ سره محبت، یا د قوم او قبیله سره محبت، د غشان د کلی علاقه سره غټ محبت، نو غیر الله له پزله کې زه نه ورکول. نو دا پنځه خبرې چې د دینه په تقوا معلومیږي، او دغه پنځه مرتبه دي. یو اول چې دا هغه لویه مرتبه ده، او بیا دویمه د هغې نه کم، او دریمه د هغې نه کم، او دغه شان پنځم طرف ته راځه. الذین یؤمنون بالغیب، دا هغه کسان دي چې ایمان راوړي په غیب باندې، ویقیمون الصلاة او قائموي مانځه لره، ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې څه نه چې ورکړی شوي دوی ته خرج کوي. اوس دا الذین تعلق چې دی د چا سره دی؟ نو الذین یو ترکیب د دې داسې کېږي چې دا بدل دی د متقین نه. نو تقوا کې مونږ تعریفات وکړله، اوس د متقی تعریف راته الله رب العالمین کوي. دا کم چې مونږ وکړو نو دام د قرآن او سنت نه ثابت دي، او په دې ځای کې الله رب العالمین په دې ځای کې د متقی تعریف په دې الفاظو کوي که دا بدلی د متقین نه. نو دا مخکې چې کم صفات بیانېږي دا به دا متقی صفتي، او یا د دې حاصل چې دی هغه به وروسته راځي علی هدی من ربهم، اولئک علی هدی من ربهم. نو هلته بیا د دې حاصل راځي. نو دا دواړه خبرې وی دي. دلته موږ داسې ووایو چې الذین یؤمنون بالغیب دا بدل شو د متقین نه. نو موږ ته وس الله رب العالمین په خپله ښیي چې متقیان څوک دي، تقوا والا خلق چې دا به څوک او په دوی کې به کم علامات دي. نو اولنۍ خبره چې ده نو هغه یؤمنون د ایمان خبره وکړل. وس ایمان څه ته وایي؟ نو ایمان په اعتبار د لغت سره د تصدیق ته وایي، یو څیز تصدیق کول، رښتینی ګڼل، یا چې دا اعتماد ته وایي، په یو څیز باندې په یو خبره باندې اعتماد کول، یا چې دی نو دا امن ته وایي، یو څیز له امن ورکول. نه ته چې په چا ایمان راوړی په الله او رسول باندې، هغوی ته دا امن ورکول چې ستانه به زه انکار نه کوم، او ستا خبرې چې دی دا به منم او دا به سر ته رسومه. او دویم تعریف د ایمان چې دی نو هغه
شرعي تعریف ته یا اصطلاحي تعریف وتوي. نو ایمان دې ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبري راوړې دي هغه ټولي منل چې کوم ثابتي په یقین سره په شک سره نه. نو یو تعریف علما کرامو دا کړی دی، خو بعضي علما وایي چې دا تعریف چې دی نو دا مکمل او کامل تعریف نه دی. نو دویم تعریف د هغې دا کیږي چې هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. دا تصدیق دی پزله باندې، یعنی پزله باندې د الله او د رسول او د قرآن او دین تصدیق کولی، او په ژبه باندې وسره د اقرار هم ضروری دی، او اندامونو باندې د دې عمل ښکاره کېدل هم ضروری دي. ایمان صرف دا نه دی چې تا په ژبه ووایې چې او زه مؤمن یم او الله یو منم او محمد رسول الله پیغمبر منم، او په زړه کې دا ومنو په خوله دې اقرار وکړو، د دې سره سره په وجود باندې او بیا دا ښکاره کېږي. لکه اوس مونځ چې دی دا په وجود باندې نظر راځي، یا دغه شان نور اعمال چې دی نو دا بیا په ارکانو کې او په اندامونو باندې په نظر راځي. نو چې دا په نظر راځي نو دا به صحیح، دا به ایمان. د ایمان ډېر زیات تعریفات دي، خو دا تعریف مختصر هم او داسې ده چې دا معنی پکې پوره کېدلې نو دې ځای پورې به بس کو. البته قرآن مجید کې یو ځای کې الف لام میم سجده کې الله رب العالمین د ایمان تعریف کړی دی، ناغه مکمل او کامل تعریف ته. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نو دې دوه آیاتونو کې الله رب العالمین ایمان په خپل بیان کړی دی او هغه تفصیلات چې دی هغه په دې کې موجود دي. نو الذين يؤمنون اولنې متقی سړی دا بسو کی نو پدې کې به ایمان خو مو پیژندو کنه. اولنې بسو کی تقوادار ال جوړې دي چې سړی چې د ایمان مضبوطی د څومره کلک یقین د الله او د الله د رسول په خبرو باندې او په آخرت باندې، نو دا چې دی دا اصل مؤمن دی. اوس په دې کې یو خبره دا ذهن ترازی چې دا متقی او دا مؤمن دا دوانه یو ځای ته ولې راوړل، دا خو تقریبا یو خبرې دي. نو دا یو ځای ته ولې رالل چې دلته دوانو ذکر وشو، دا یو کافی وکنه چې متقی وي نو مؤمن ته ضرورت نو، یا مؤمن وي نو متقی ته ضرورت نو. نو دې ځکه یو خبره دا کیږي د جواب چې مؤمن چې دی نو هغه څه دی، د ایمان تعلق د زړه سره دی، د ایمان تعلق د زړه سره دی، او د تقوا تعلق د بدن سره دی. ایمان په نظر نه راځي او تقوا چې دی دا په نظر باندې راځي. نو اوس په موږ داسې ووایو چې مونږ خو داسې ویلو مخکې که نه چې حدیث کې راځي التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا. زړه ته پیغمبر اشاره کوي چې تقوا ځای دا دی، د تقوا ځای دا دی. او نن هم داسې ووایو. نو دې ځای کې مسله دا ده چې تقوا دې ته نه وایي چې ګنې دا صرف په زړه کې به یو دا په اندام نه ښکاري، د اندام ښکارېدلې دا دی چې یو سړی وایي زه د الله نه ډېر زیات یېرېږم او جومات ته منزله نه شي تللی، یو سړی وایي زه د الله نه ډېر زیات یېرېږم خو ګیره نشم پرېښودی، یو سړی وایي د الله نه ډېر زیات یېرېږم خو د زکات نشم ورکولی، دغه شان نور اعمال پسې والی. نو تقوا دا نه ده، بلکې تقوا په اندامونو په خپله بیا ښکاره کېږي چې د الله نه سړی یېرېږي دی به منزله خامخا ځي، دی به مونځ بیا کوي او د جمع سره چې دی نو مونځ به کوي، هغه شان به یې کوي چې څنګه الله او رسول ښودلی دی. دویمه خبره دا کېږي چې یؤمنون بالغیب، ایمان راوړی دی په غیب باندې. اوس دا غیب څه ته وایي؟ نو دا غیب دی ته وایي چې په حواس خمسه باندې د دې ادراک څوک نشي کولی. دا غیب چې دی دا چې چاته کومه خبره په نظر باندې نه راځي نو دې ته څه وایي په حواس خمسه باندې د هغې ادراک نه کېږي، نو دا غیب دی. او مونږ غیب دی ته وایو یعنی مراد تی دا دی چې الله او رسول کومې خبرې کړي دي. وس د الله رسول مونږ ته ویلي چې پل صراط باندې تېرېدل دي، دا پل صراط دونه اوږد دی، د چا دپاره به پلني، چا دپاره به نري د یخته په شان، د چا دپاره به تېرۍ د تورې په شان. نو دا خبرې مونږ لیدلې دي یا محسوس کړیم دي، یا قیامت قبر دا ټول خلق به واپس را ژوندي کېږي د خاورونه، بیا هلته جنتونه دي او مرتبې دي او چوتونه چوت جنتونه او جنت الفردوس دی. دغه شان چې کوم دی جهنمونه دي، عذابونه دي، ملائک دي، بر اسمانونه، رب، دا خبرې دا ټول غیب دي. دا ټول څه دي؟ دا په غیب چې دی ادراک نه کېږي بلکې صرف په وحي باندې مونږ ته پته لګېدلې ده. اوس یو علم الغیب دی، یو علم بالغیب دی. نو علم الغیب دا د پیغمبر سره هم نو. قرآن کریم کې بار بار
الله رب العالمین ویلی دی او پیغمبر په خپل ویلی چې دا زما سر نشته. یو علم بالغیب دی چې هغه پیغمبر ته ورکړی شی او لکه د آخرت دا خبري او مونږ او تاسو سره هم بعضی خبري پکې چې اوس آخرت دا کومې خبري مونږ وکړی دا پکې څه دي دا پکې شامل دي چې دا غیب دی خو زمونږ او تاسو سره علم شته دی مونږ ته معلومات شته د غیبو لیدل نشته خو دغه معلومات را دشته دی حلال کې علم الغیب چې دی هغه را سره نشته دی. او بیا د غیب او د ایمان ډیر فضیلت راغلی حدیث کې دسی راغلی دی چې د ټولو نه چوت ایمان هغه دی چې په غیب راوړی شوی. بل یو تفصیلی حدیث مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابونه تاسو کوی چوت ایمان د چا دی هغه وای د ملائکه. پیغمبر وای ملائک به ول ایمان نه راوړي دا غوي سره شهوات او دا خبرې نشته او په اسمانونو کې دي. هغه وای د پیغمبرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبران به ول ایمان نه راوړي په هغه خو وਹੀ راځي ډېر صحیح نه. بیا غوي حیران شو نه بیا به مونږ یو نانو تاسو هم نه ځکه چې تاسو خو مای نه معجزې نه په وخت باندې آیاتونه نازلېږي دا خبري راځي. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خو پوه نه شو دا بسو کې نو دا هغه خلک دي چې دوی ته بدین په کاغذونو کې میلاو شي په صحیفو کې میلاو شي. او بل یو حدیث کې دسی وای چې د الله رسول خوشخبری ورکوي وای خوشخبری دي تاسو د پاره یو ځل او د غایبینو د پاره او وزل خوشخبری ده چې هغه ایمان راوړل. نو ایمان بالغیب ډېر لوی سیز دی او الله رب العالمین ته دا ډېر زیات خوښ دی ځکه الله رب العالمین ځان نه ظاهرې دنیا کې الله ته دا ډېر زیات خوښ دی کنه قیامت کې به د هر چا ایمانی خپل بیا قابل قبول نه وي. یقیمون الصلاة او قائمي منزل را نو منځ قائمول یوه یعنی منځ ودرول قیام څه ته وای ودرول ته وای. نو خلک وای چې د مانځه خو وجود نشته دی نو منځ څنګه ودري نو د منځ قائمول نه مقصد دا دی چې مختصر به دې وای چې د مانځه وختونه پیجندل او ځایونه پیجندل او دغه شان په هغه کې خشوع راوستل او اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل بکول دا د منځ قائمول لیو د منځ کول چې دی هغه ندی. بل یو خبر پکې وکړو ادا د قرآن کې الله وتعالى ويقيم الصلاه یا دسی الفاظ د قیام چې وي د مؤمنانو مبارک وي چې مؤمنان منځ قائمي او د منافقین مبارک وي فويل للمصلين نو دا غوی د لپاره هلاکت ذکر کوي. نو منځ کول نه دي کول وي خدغه خلک هم منځ کوي نو منځ قائمول لي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه سنه چې دوی ته ورکړی شوی دي خرج کوي. وس رزق څه ته وای نو دا رزق ته هم وای دا باران ته هم وای دا ورکړی ته هم وای په قران کریم کې په دې معنی باندې راضی. خو مراد څه دی چې الله رب العالمین انسان تصور کړی دی دا د الله په لار کې خرج کول او الله دې عمل کولو توفیق را نصیب